ښه راځم اخري خبره هغه کومه او بیا به دا علاحده یعنی کټ به کم تی او بیا به پوسټ هم کما. خبره داره چې یو ویډیو په گردش کې ده په سوشل میډیا او هغه د ملک طارق اعوان چې په پیښور کې د یو صوبایي حلقې نه منتخب منبر دی. وان وی اور ادر وی خو هغه ګټل ده. he was favored or he is elected. یا چا وسمرسته کړی دا یا خلکو اوټ ور کړی دی. اوس خو دغه خبرې ټول شاته پاتې شوې. خو بهرحال یو لیجسلیټر دی، قانون ساز دی، ایم پی ای دی، ممبر پروینشل اسمبلی دی او هغه چا سره لانجه راغلی ده او دا غلنګي په دوران کې یا دغې نه وروسته یا دغې نه مخکې هغه چاته ډېرې غیر مهذبه اشارې کنایې کوي. اوس for the sake of discussion, for the sake of argument موږ دا فرض کوو چې هغه بل کس ته ګناه وه، هغه بل کس قابل گردنزنی پولیس یا قابل گرفت جرم هم کړی، بیا هم د رؤف اعوان کوم چې ښه نایس کس دی ښکاري اپیرنټلی بظاهره، نو دغه والد محترم له دغه حرکتونه نو پکار. یعنی د چې کم کس سره لانجه ده، کم کس سره معامله ده، دغه معاملې په جواب کې دی دا حرکتونه کوي، نو که دغه کس جرم هم کړی او دی په حق هم و، بیا هم د صوبایي یا د قومي اسمبلی یو ممبر لا یو مشر کس لا ایجډ، اوس زما غوندې خدای مه که زه غوندې کس ما نه څه داسې نامناسب حرکت وشي، نو بیا هم دا لږ خلک وایي چې زه خو ځوان دی، هلک دی، ماشوم دی، نه پوهېږي خاطر او د کدا دی هغه دی. نو خو دا چې هی از ګرون اپ مین او یو ډېر ښه مشر کس دی او بچي دي، غټ غټ بچي دي او لکه هغه سره ډېر یعنې ټیک ده. خو په لکه روایتي چې کوم زموږ پیماني دي ظاهره ده ځینې خلک وایي چې بس ټیک دی انسان دی او دا فطرت دی، هغه ټیک دی فطرت، خو ته پوهېږه چې یاره مشر سړی او هر ځای هر وخت کیمرې لګېدلي او ته چا سره دا چل کې نو ډېر نامناسب ښکاري. نو بهرحال زه به پرې نور څه تبصره وکړم، خو تاسو هغه ویډیو کتلی جو، تاسو به زمانه ښه پوهېږئ په دې چې که څنګه. خو نن سبا زمانه دي چې که غلا کې که ورانې کې هر ځای هر ځای کې د کیمرې یا د سرویلنس یا د داسې یو امکاني کومه چې ډېر سړی بد لګي او بس ښې نه دي کړي. خو زما خو اوس هغه روپاوان تم کمنټ اوس کول نه غواړي، نن کې زه پې د 2 کالو راسې کمنټ کوم او کنه لکه شوخي موخي فلم میلم رواني. نو اوس نن نه بعد به کوم نو بد کمنټ خو به ورته نه کوم، خو لکه ورته یم چې هلکه پلار دې مطلب یې پوهه که. نو کوم ملګرو چې ویډیو کتلي دغه ټول دا تناظر باندې پوهېږي که نه په دې پس منظر او پیش منظر، نو هغه پوهېږي چې لکه فرام انډسټري طارق عزیز د دریایسن نه په خیر سلامونه ومنئ. احتشام الحق سلامونه، سمون بکمون عمي فهم احتشام الحق مننه. شګویره عکس دې لګولی دی، کور دی ودان. د ویډیو دا عکس به زه وروسته دې نه بیل هم کړم او وبېلوم. کله خوراک ته مې لږ مونږ تاوان ماوان کله بندازي شی راوې غواړم دا مې دته چې درخواست عاجزي کو چې که تاوان ماوان هم راباندې خوراک ته مې لګړو شو ملګری دی که نه بس دا شغل میلي به کوو د خیره سره نامړه بس وزګار او عثمان خیلو ما وکتا کمنټ خو ما ځان شپېلی کو ما وویل چې یاره څوک وزګاري دا خو انسان دی کله به شغل میله کله هسې وایي چې بس لا وي او څه خبرې هېڅ موضوع نه وي هېڅ سنجیدګي نه وي هغه غر دا غر یو غر بل غر نو دا خو انسان غواړي کله کله که نه او دا یو 2 هفتې مخکې هم داسې راغلی وم او هره هفته کې به یو ورځ خامخا بیا داسې لایو راځم چې هغه جسټ فور ناتینګ لکه هېڅ علي شیر صاحب مننه عمر خان علي شیر صاحب دا سټایل دی او که نه دی خو لکه دا هغه دغه مې لګولی هغه شی نه هغه فلټر ملټر یا ته دغه وایي د افیکټس اصل کې موږ د دنیا نه دونه لرې که نه. روزانه سلام در واخله ایاز باچا ورو سلامونه زما واخله کورم ودان. صادق خټک صاحب ښه یم فضل د خدای سلام مې ومنه په ځان باندې. صادق خټک صاحب او عمر علي ستا کمنټ خو ما ځان سره چې ووایو. عبدالله دولت صاحب مننه سلامونه ته دي وعلیکم السلام کورم ودان. او خبرې رانه اوږدې شوې او انفارمل وي ښې وې که خرابې وي بخښنه راته کوئ او ښې خو بلکل ما ته پته ده چې وې نه
نو بهرحال غوام بریدم دا تاسو ډیر لوی احسان دی چې دومره وخت په دې وخت کې غیر ضروري irrelevant خبرو له څوک وخت کوي نو دا پتا باندې واقعي چې غټ احسان کوي او شاه فیصله مننه نه بس واځي زمن پی کمنټ نه زه یعنی مطلب چې تیرېږم او دانیال رحیم صاحب سلامونه میونه خو ته په اخیره کې را لې زلګ وګیم زه غواړم چې د خوراک مرک څه فلم ځانته برابر کم کورم ودان د وخت را کولو الله خدا با ساته تر دې د مچ چاورې دلې ما د دې د مینې د پاره یو جهان مننه کورم ودان